په یوه لرې پرتې سیمه کې یو سړی اوسېده چې سلیم نومېده. سلیم ډېر غریب و، نه یې کور درلود نه یې خوراک و، نه کومه ورځ د آرام خوب ویده شوی و. خلک به پرې ملنډې وهلې، کله به یې وهل کله به یې سپک باله، خو سلیم به تل موسک و او یوه خبره به یې تکراروله: زما خدای شته، بس همدا مې شتمني ده. یوه ورځ سلیم ډېر وږی و، له غرمې راهیسې څه نه و خوړلی. بازار ته لاړ او د یوې نانوایي مخې ته کېناست. د نانوا په دوکان کې خوږ بوی خپور و، خو سلیم هیڅ نه درلود. خلکو به راوتل، خواړه به یې اخیستل، خو چا ورته پام نه کاوه. یوه ماشومه جینۍ چې دا حالت ولید، پلار ته یې ویل: بابا، دا سړی ډېر خفه ښکاري، زه خپله نان ورته ورکوم. پلار یې موسکی شو، خو ویل: زه درته بله هم اخلم، دا ورکه کړه. جینۍ راغله او نان یې سلیم ته ورکړ. سلیم له سترګو اوښکې تویې کړې، نان یې پر تندي کېښود او ویل: خدایه، ستا بنده کوچنۍ ده، خو زړه یې تر اسمانه لوی دی. د دې نیکۍ برکت دا و چې د جینۍ پلار چې یو سوداګر وروسته له سلیم سره خبرې وکړې. کله چې د سلیم صبر اخلاص او ښه زړه ولید، ویل: راځه، زما په دوکان کې کار وکړه. لږ به تنخوا درکوم، خو که صادق پاتې شې ډېر به پرمختګ وکړې. سلیم د زړه له کومې مننه وکړه. کار یې پیل کړ. هره ورځ به له لومړۍ اذانه مخکې راپاڅېد، جارو به یې کاوه، دوکان به یې پاکاوه او مشتریان به یې له موسکا سره هرکلی کاوه. مشتریانو ته به یې ویل: رښتیا معامله وکړئ، ځکه الله ټول ګوري. د سوداګر زړه ورو ورو پرې نرم شو. یو کال وروسته کله چې ناروغ شو، خپل دوکان یې سلیم ته پرېښود. خلکو ته یې ویل: سلیم د زړه باچا دی، دوکان مې همده ته وړ دی، ځکه امان ساتي. یې درناوی کاوه. خو سلیم بدل نه شو. هره ورځ به یې 3 کسان وړیا نان ورکاوه او به ویل: زه هم یو وخت وږی وم، دا مو د خدای رضا لپاره ده. یو خبریال چې د ده په اړه واورېدل، کیسه یې ولیکله. دا کیسه ډېر خلکو ولوستله. سلیم یو الهام شو، د زغم، صبر او خدای باور ژوندی مثال. ده به تل خلکو ته ویل: شاید ته هیڅ ونه لرې، خو که الله لري نو هر څه لرې، او همدا ده د ژوند حقیقت. که مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.